کمبوجیا د فارس له تخت څخه تر مصر فتح پورې د کمبوجیا حیرانونکې کیسه او یو نه حل کېدونکې معما. سلامونه. د فارس د ستر پاچا کوروش لوی زوی د کمبوجیا په زړه پورې ژوند ته یو نظر ور واچو. کمبوجیا یو داسې شخصیت و چې ژوند یې له پرمختګونو او رازونو ډک و. آیا پوهیږئ چې د هغه ورور بردیا مرموز مړینه لا هم یو نه حل کېدونکې معما ده؟ ځینې وایي کمبوجیا د خپل ورور په پټه وواژه، خو نورې سرچینې بیا دا کیسه ردوي. آیا دا رښتیا وه چې دا یو داسې پوښتنه ده چې تر نن ورځې پورې یې تاریخ پوهان حیران کړي دي؟ د کمبوجیا واک ته رسیدل او د هغه ستر هدف چې مصر یې فتح کول وو د تاریخ په زړه پورې پیښې چې هغه په 1525 قبل میلاد کې د یوې لوی لښکرې سره مصر ته وخوځېد او نهایت کې دا ستره سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. خو د هغه واکمني په ټوله کې له ننګونو او بدلونونو ډکه وه. په ځانګړې توګه د هغه وروستي کلونه چې چلن یې بدل شو او د پراخو وژنو او معبدونو بریدونو پیښې پکې یادېږي. د کمبوجیا مړینه لا هم تر اوسه یو معما ده، خو له هغه وروسته داریوش لوی ظهور د فارس ترواکي ته نوی ژوند ورکړ. که غواړئ د دې ټولو په زړه پورې پیښو او د کمبوجیا د ژوند له نورو رازونو څخه خبر شئ نو تر پایه را سره پاتې شئ. د کمبوجیا د واک ته رسیدل او د مصر پر لور حرکت. کمبوجیا د خپل پلار کوروش لوی له مړینې وروسته د فارس پر تخت کېناست. د هغه کوروش له وصیت پر بنسټ واک ته ورسید او په پیل کې د سترواکۍ ختیځې برخې تنظیم کړې. بیا یې لویدیځ ته لښکرکښي واستولې. قبرس یې د فارس ترواکۍ برخه وګرځاوه او د حکومت بنسټونه یې پیاوړي کړل. خو د هغه تر ټولو لوی هدف پر مصر یرغل و. کوروش هم پلان درلود چې مصر فتح کړي، خو د مازداشتانو پر وړاندې په جګړه کې له مړینې وروسته یې دا کار وځنډاوه. په 1525 قبل المیلاد کې کمبوجیا له نوروز جشن وروسته د یوې لوی لښکرې سره د مصر د فتح لپاره حرکت وکړ. هغه د عربو نبطي شیخانو په مرسته د عربستان له صحرا څخه تیر شو. دې شیخانو ژمنه کړې وه چې په لاره کې به د فارس لښکر ته اوبه رسوي تر څو سرتیري تږي نشي. د فارس جنګي کښتیو هم له سمندره تر د ځمکنیو پوځیانو ملاتړ کوه. پر مصر بریا او د واکمنۍ تنظیم. د مصر فرعون په هغه وخت کې پیسانتیک دریم د کمبوجیا لښکر لومړی پولوس ته ورسید چې د اسیا او افریقا ترمنځ یوه سرحدي سیمه وه. په لومړۍ جګړه کې د فارس بریالی شو. مصریانو بیا د هیلیوپولیس په ښار کې مقاومت وکړ، خو هلته هم ماتې وخوړه او فرعون خپلې ماڼۍ ته په منفیس کې پناه یوړه. کمبوجیا هغه ته د تسلیمۍ وړاندیز وکړ، خو د منفیس خلکو د کمبوجیا استازي او د هغه کښتۍ ووژل. له دې وروسته ښار کلابند شو او له 10 ورځو وروسته تسلیم شو. په دې توګه د فارس ټول مصر ونیو. کمبوجیا د خپل پلار کوروش په څیر له پیسانتیک سره په مهربانۍ چلن وکړ او هغه د مصر والی وټاکه. کمبوجیا په مصر کې امنیت او نظم ټینګ کړ او د خپلو سرتیرو لخوا د خلکو کورونو او سپېڅلو ځایونو ته د سرغړونې مخه ونیوله. هغه په رسمي ډول د مصر فرعون لقب ترلاسه کړ او ځان یې د پورتنۍ او ښکتنۍ مصر پاچا وباله. د واکمنۍ وروسته څو کلونه مړینه کمبوجیا د عادي خلکو له ژوند سره کار نه درلود، خو د کاهنانو ځواک یې کم کړ. هغه معاشونه یې ورته راکم کړل. هغه په ماهرانه ډول له محلي عقیدو څخه کار واخیست او ځان یې د یو مشروع مصري فرعون په توګه معرفي کړ. هغه اوازه خپره کړه چې هغه د کوروش د پخواني فرعون آپیس د لور بیتیس له واده څخه دی تر څو ځان مصري وښیي. دا نسب جوړونه په هغې وخت کې د خلکو لخوا ومنل شوه او هغه په رسمي ډول د فرعونانو د 28مې کورنۍ د لومړني فرعون په توګه وپېژندل شو. کمبوجیا بیا د مصر په لویدیځ کې د لیبیا د فتح لپاره یو لوی لښکر واستاوه چې د لښکر د افریقا په صحرا کې ښخ شو. پاتې شونې یې شاوخوا 10 کاله وړاندې وموندل شول. کمبوجیا په خپله د یوې بلې لښکرې سره سوبل ته حرکت وکړ او د اوسني سوډان ټوله شمالي برخه یې ونیوله. په دې وخت کې خبر راغی چې پیسانتیک چې کمبوجیا ورته ژوند بخلی و بغاوت کړی دی. کمبوجیا په بیړه د طب ښار ته راستون شو. هغه په طب کې پیسانتیک وځپلو او اعدام یې کړ. له هغې وروسته د کمبوجیا چلن بدل شو او له مصریانو سره یې مهرباني پرېښوده. هغه پر معبدونو بریدونه پیل کړل او حتی د خپلو نږدې کسانو په شمول یې د توطئې په شک ډیری پارسیان ووژل. د آویس غوا وژل یوه بله مشهوره کیسه ده چې هیرودوت یې روایت کړی، خو نوې لرغون پېژندنو څېړنو دا رد کړې ده.
کمبوجیا د پارس ته د راستنېدو په لاره کې په سوریه کې مړ شو. هغه د مړینې په اړه دقیق معلومات نشته. په بیستون کتیبه کې راغلی هغه په خپل مرګ مړ شو، خو هیرودوت وایي چې د کمبوجیا پر اس سوار کېدو په وخت کې په خپله چاړه ټپي شو او له 3 اونۍ وروسته مړ شو. په هر حال کمبوجیا په 1522 قبل میلاد کې له مړینې سره د هغه د واکمنۍ دوره پای ته ورسېده. د داریوش لوی ظهور د کمبوجیا له مړینې وروسته د لنډې مودې لپاره ګیومات نومی مجوسي چې ځان یې بردیا باله واکمني وکړه، خو د هغه واک ډیر دوام ونه کړ. ډیر ژر داریوش لوی چې د کمبوجیا تر زوی و بغاوت وکړ او حکومت یې په خپل نوم غصب کړ. داریوش له سترو پارسي پاچاهانو څخه و چې خپلې د واکمنۍ کې ډېرې لویې کارنامې ترسره کړې. هغه سترواکي ته ثبات ورکړ، د پراخو پروژو بنسټ یې کېښود او د پارس واک یې لا پیاوړی کړ. د کمبوجیا کیسه یوه په زړه پورې کیسه ده. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو ته د داریوش لوی پر ژوند او کارنامو مفصل معلومات وړاندې کړو، نو موږ سره پاتې شئ.